د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي په هېواد کې 54,000 مېرمنو په کوچنیو او لویو کاروبارونو پانګونه کړې ده. د دغه مېرمنو د فعالیت برخې د جامې جوړول او خرڅول، د خوراکي توکو پروسس او د کرنیزو محصولاتو برابرول او خرڅول دي. یاد وزارت وایي په افغانستان کې 54,000 مېرمنې په کوچنیو او لویو کاروبارونو او اقتصادي فعالیتونو بوختې دي چې ډېرې له رسمي جواز پرته خپل کاروبار کوي او لږ بیا رسمي د فعالیت جواز اخیستی. یادې مېرمنې وایي غواړي خپل هېواد او خپلو خلکو ته خدمت وکړي، نو په همدې موخه یې پانګونه کړې ده او کار کوي. خواستم یک خدمت به هموطنان خود و کشور خود بسازم تا که ما آواره و بیچاره در دیگه کشور باشیم. یکی از خواسته های خودم آرزویم بود که یک وقت ما بتانم که یک کمک برای هموطنم. خو ځینې مېرمنې بیا وایي د دوی د پانګونې په برخه کې لویه ستونزه دا ده چې تولیدات یې بازار نه لري، چې دې ستونزې کاروبار ټکنی کړی دی. هغوی وایي حکومت هم تر اوسه په دې برخه کې ورسره هیڅ راز همکاري نه ده کړې. مشکلات عمده همی است که بر خانم‌ها بازار نیست و فعلا توجه نی خود مقامات بلندپایه‌ای کار کردن و نی بخش اتاقا و نه هیچ کس توجهی به خانم‌ها ندارن. کسایی که متشبثین هستن. فعلا مشکلات عمده‌ای که ما داریم بازار، ما خانم‌ها نداریم، هیچ جایی برای فروش باغ چیزی که داریم ما بازارش نیست. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي لا هم د هغو مېرمنو شمېر کم دی چې پانګونه یې کړې ده. دوی وایي مېرمنې باید وهڅول شي چې په بېلابېلو برخو کې پانګونه وکړي، ځکه مېرمنې د هېواد په بیا رغونه او پرمختګ کې مهم رول لري. دا چې 54,000 ښځې اوس پانګونه کړې ده، دا اوس هم لا کامې دي. دې دپاره چې زموږ ټولنه پرمختګ وکړي، ضرور دا ده چې زموږ خویندې تعلیم ته مخکې کړو، پانګونې ته مخکې کړو او د افغانستان د راتلونکي پیړۍ چې اوس 1400 کال رانږدې دی، په دې پیړۍ کې دوی فعاله ونډه واخلي، آرام سوکاله او بسیا افغانستان ولرو او په ټولو اقتصادي برخو کې خودکفا شو. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایان بیا وایي په 1400 کال کې لومړیتوب دا دی چې د هغه مېرمنو سره به لازمه همکاري کوي چې پانګونه یې کړې ده. وزارت صنعت و تجارت در سال 1400 در اولویت‌های کاری مهم خود حمایت از بانوان قرار داده است و به همین منظور ما تلاش می‌کنیم تا برای بهبودی وضعیت تجارت و صنعت بانوان در ولایات مختلف افغانستان کارهای اساسی و مهم را انجام دهیم. په ټولنیزو او امنیتي ستونزو سربیره پانګونې ته نه لاسرسی او کورنیو تولیداتو ته د مناسب بازار نشتوالی د مېرمنو د کاروبار پر وړاندې لویې ستونزې دي. که دا ستونزې حل شي ښایي په پانګونه کې د مېرمنو ونډه تر دې هم زیاته شي.